محمد صلی الله علیه وسلم د انسان حقوق د رفعت پر غونډۍ تعریف کړل کله چې نړۍ د غلامۍ ظلم او تبعیض ښکار وه. همدغه خبرې 1400 کاله وروسته د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې تر نامه لاندې نړۍ ته وړاندې شو. دا چې 3 ورځې مخکې د عرفې ورځ وه، واجیان ټول د عرفات په غونډۍ راټول شوي وو. نو پوښتنه راپیدا شوه چې دلته څه داسې مهم پېښ شوي دي چې ټول حاجیان ورته راټولېږي. نو چې پسې وګرځېدلم په دې ځای کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله اخري خطبه ورکړې ده چې حجة الوداع هم ورته ویل کېږي. نو زه یې هغه څو مهم ټکي دلته تاسو ته وړاندې کوم. ټول انسانان برابر دي، عرب پر عجب، سپین په تور، هیڅ فضیلت نه لري، یوازې تقوا. د انسان وینه، مال او عزت حرام دی. ستاسې وینې، مالونه او ابرو یو پر بل حرام دي لکه د دې ورځې حرمت. 3 له ښځو سره ښه چلند وکئ، هغوی ستاسو امانت دی، حقونه یې وساتئ. 4 سود لغوه شو، ټول سودونه لغوه شول، تر ټولو لومړی د ابا سود لغوه شو. 5 میراث او حقونه. 6 له شیطان ځان وساتئ. 7 قرآن او سنت. ما درته 2 شیان پریښي دي، قرآن او سنت. که پرې ټینګ شئ هیڅکله به ګمراه نه شئ. 8 د رسالت ادا کېدل. دا خبرې د عربو په ریګونو کې په داسې وخت کې کېږي چې بلې خواته د روم امپراتوري ده، پارس دی، هند دی او چین دی. تاسې ورشئ وګورئ چې د هغې وخت حاکمانو په هغې وخت کې خپلو ولسونو ته څه ویل او څه ډول چلند یې ورسره کوو.